مصر فتح شو مصر. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ گورنر شو. گورنر شو نو حضرت عمر فاروق ته مصر ته زو مصر ته مصر فتح شو او مصر خو د پیغمبرانو علاقه د انبیاء او پیغمبرانو ځمکه ده. نو لویه قافله روانه د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق پکې دی مصر ته ځي. نو په یو ساری به 2 کسان سپرېدل د سورلی کم یم. نو یو حضرت عمر دی یو غلام دی دواړه په یو ساری سپرېدل. نو وی چې کله به د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کوزېدو ټیم راغی نو غلام به ورته وی صاحب ته به نه کوزېږي ستا په ځای به هم زه ډیوټي کوم. وی نه داسې نه ده چې کله نمبر ستا راشي نو ته به بره کښېنې زه به د اوښ پړی نیسم او چې کله زما راشي ته به کوزېږې زه به بره کښېنم او ته به پړی نیسم. داسې به څوک وکړي؟ زرداري کاکا به داسې وکړي چې کله به نمبر راغی عمر صاحب به کوز شو غلام ته وی بره خېجه ابا وخت حضرت عمر به پړی نیولې و د اوښو روان دی خپل اندازې به وي بیا به حضرت عمر بره شو غلام به پړی نیول. نو چې مصر ته نږدې شو مصر ته د مصر خلک استقبال لروته او هلته کې اکثریت د یهودیانو عیسایانو دي. نو د اهل کتاب یهودیان عیسایان هم په لارو کې ولاړ دي ځکه د حضرت عمر دبدبه او خلکو نه دي وه دا څومره د دبدبې خاوند دی او دیانت هم خلکو ته معلوم دی. دیانت یې ته یو واقع بیان کړ. د مصر دا دریاب نه دی الوی دریاب دریای نیل دا به کال کې یو ځل راختېده دا به راوخته او داسې به راوخته چې دا علاقه به یې غرقوله. نو د هغوی زول رواج دا و چې هغوی به یو خشته جینۍ وکته ابه یې ناوې کړه او کالیګان او خشته جامې به یې ورته واچولې او ابه یې د دریاب ته ورویشته چې به یې ورویشته دریاب به ښکته شو. په دې یو طریقه نو چې کله مسلمانانو مصر فتح که ابو عبیده رضی الله عنه ګورنر شو نو د هغه په زمانه کې هم دریاب رو اوچتېږي. نو ده تپوس وکړو دا ولې وي دا خو کال کې یو ځل اوچتېږي. وی بیا وی بس مونږ یو خشته جینۍ ګورو یو پکې وروغورځو چې دا یو دې پکې مړه شي خو نور مخلوق خو به بچ شي که دا دریاب ښکته شي. هغوی پام کوي دا کارونه کوي. حضرت عمر فاروق له استازی ولېږه وی صاحب دلته د جاهلیت یو زړه طریقه را روانه ده هغه یو خط د دریاب په نوم ولیکه د دریاب په نوم وی د ما دا خط وروغورځوئ او پام کوئ چې جینۍ ورونه غورځوئ که بیا غرقۍ کړي نو غرق دې کړي مصر غرقۍ نو غرق دې کړي. دریاب دغه وخت کې بس راوچت شوی دی خلک وایي صاحب دا ټول مخلوق غرق کېږي یو جینۍ به پکې قربان کوې نه ځکه دا د عمر خط راغی. خط کې دریاب ته لیکلي دي ای دریابه تم د الله په حکم بیږي او زم د الله د رسول خلیفه دا خط مې درولېږه او دا درغورځېږي که ته په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښی کوه او که ته د الله په حکم چلېږې نو زه د پیغمبر خلیفه یم د الله د پیغمبر فورا ښکته شه. هغه چټ چې حقه ورغورځولې د دریاب ښکته شوې تر ننه پورې بیا راوچت نه شو. دې مرتبه ده دې مرتبه ده. نو دنیا تماشې ته راغلې ده چې نن هغه امیر المؤمنین را روان دی 22 لاک مربع میل علاقه فتح کړې ده او اتفاق ته ګوره چې د مصر اخیري منزل دی دا د غلام د سورېدو ټیم غلام متوي صاحب داسې کار دی مهرباني وکړه خلک د استقبال له دا دونه جلوس جلسه ده ګوره لارو کې خلک ولاړ دي زنانه او نارینه او ښځې او سړي واړه او دې کې به اهلي کتاب کافر مې خدای دپاره کا او دنیا هغه چې کوم فوج دی ورسره او کوم مشیران دي هغې ورته زولی نیسي چې موږ ولې رسوا کې وی نه انصاف به کوو نمبر د غلام دی دې به بره سورېږي زه به پړی نیسم وی داسې مه کوه خیر دی مهرباني وکړه وی نه کېږي دا انصاف به کوو غلام دی بره خېږي غلام بره کېنه حضرت عمر پړی نیولی او اعلان یې وکړه چې څومره لښکر ورسره دی اعلان وکړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ټول مسلمانان سرونه ښکته کړي ځکه چې د مصر زنانه راوتې وې لارو کې ولاړې وې چې کوم اهلي کتاب او کافرانو ښځې وې او بازارونو کې سوداګانو ته هم زنانې ښودلې وې وي دا مسلمانان ځان ته په یو طریقه رامایل کړي وی پام کوئ کتابونو مولیان اهلي کتاب او کتابونه ورسره دي چې د پیغمبر علیه السلام د خلیفګانو خو موږ سره نقشې پرتې دي چې هغې وکتل وی کم اوښ باندې وی دا چې کوم مخکې را روان دا د عمر اوښ دی دا پلان کې نمبر چې وی کتل وی دا عمر نه دی دا امیر المؤمنین نشي کړی زمونږ په کتابونو کې چې د اخر زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کومه نقشه ده دغه نه دی وی نه دا نه دی دا پړی چې نیولې دقه دی د غلام بره کېنو دی وی دا دی نو چې زنانه بیا په بازار تېرېدل سرونه یې ښکته دي نو چې بیا دې لږ دمه شو نو جامې یې شلېدلې دي نو ابو عبیده بن الجراح ولې یو نوې جوړه راوړه وی تا سره د اهلي کتابو د علماو د مشرانو ملاقات دی او دا جامې دې زړې دي شلېدلې دي مهرباني وکړه دا بدلې کړه دا پاک نوې جوړه واچوه وی نه همدا شلېدلې جوړه مې ټیک ده وی دا خلک به راپورې خاندي ځان ډولې کا وی کفا بالایمان زینتن وی د ایمان نه د ډول شی بل نشته جامه به خپل کار کړي هغه ستن تار راوړه چې دا پې وګنډل هغه ستن تار باندې خپله جامه وګنډله او د هغې اهلي کتابو د علماو ملاقات ته لاړ د هغې اثر سو د مصر ټول اهلي کتاب خدای په دغه یو ملاقات مسلمانان
اخلاق نبوي کې کمال دی. د فارس گورنر زی د فارس سعد ابن ابي وقاص او ته ډوړې ده د دنیا خلکو راغلي دي اهلي کتاب دي چې ډوړې خو نه وایي لاندې پرې وتا فورا ان ولا روچه تکړه دا خبرو زه ته وګراو او خپل ته واجو مرګري وتوي سه پر سوادي تاسو ټول عیسایان را پورې خان ټول مجوسیانو مشران را پورې خان دي. تاسو دوبره گورنر داسې دي